بالاخره ګلبدین حکمتیار له هیواده په تیښته بریالی شو. د طالبانو د ګلبدین حکمتیار تیښته. ګلبدین له طالبانو په تیښته بریالی شوی ده. چې کوم هیواد ته تللی ده په ویډیو کې وګورئ. ستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ګلبدین له طالبانو په تیښته ایران ته تللی. دا هیواد یې تایید کوي، ولې د ده کسان یې ردوي. خبریال ویبپاڼه د ایران د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو سرچینو تایید کړی چې ګلبدین حکمتیار په یو پټ سفر ایران ته تللی. سفر جزئیات نه دي ورکول شوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د افغان سیاسونو سفر عادي خبره بللې. ایران ته په دې وروستیو کې د متقیل سفر وروسته ګلبدین دویم نفر دی چې سفر کوي. د بیا ازادي محدودولو سره ګلبدین هم کوچنی شوی. ګلبدین حکمتیار چې د اسلامي حزب په نوم د یو ګوند مشري کوي، څو کاله وړاندې د اشرف غني حکومت ته تسلیم او له وسلوالې مبارزې لاس واخیسته، خو په دې موده کې نوموړي له اشرف غني سره جوړ او بیا وروسته د ګټې نه ورکړې په صورت کې ډېر وران شو. کله چې د اګست پر 15 کابل ته بیرته طالبان ننوتل او افغانستان واک یې په خپل لاس کې واخیسته، ګلبدین له څو نورو سیاسونو سره افغانستان کې پاتې شو، لا هم پاتې دي.